وای لویه ربه دا اسمان دې را نسکور کړه موږ منلې ستا رضا مونږه په کور که او لویه ربه دا احسان را باندې وکړه یا د کاڼو ښه باران را باندې وکړه دا چې هرې خوا اندام اندام پراته یو داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو د شپېلۍ او اسرافیل کیسه اوږده شوه د افغان خونه نړۍ کې او سپېره شوه د سیاست ګرم بازاره انسانان تا کې خرڅېږي په ډالرو په کالدارو دین ایمان تا کې خرڅېږي واړه ډکې له دروغو حقیقت په تا کې نشته لکه خره غوایان پسونه مظلومان تا کې خرڅېږي وای دا زما د وطن حال ده ملګرو ډېره دردونکې پېښه ده ډېره دردونکې واقع ده والله په بله چې یو انسان په زړه کې یوه ذره درد او احساس ولري او لږې ضمیر او وجدان ژوندی وي والله چې د انسان زړه ذرې ذرې کوي هیڅ د زغملو نه وړ نه ده دغه وړ ماشوم لس کلن ماشوم چې تاسو ته انځورونه ښکاري دا تېره ورځ په کندهار ښار کې له کوره څخه وتلی و او ښوونځي ته روان په لاره کې ځینو زنهکارانو بچهبازانو لوتیانو شرابیانو نیولی او له ځانه سره یې وړی ده او بیا یې هلته جنسي تېری پرې کړی دی هغه وروسته یې بیا وژلی ده بیا یې په دې بورۍ کې بند کړی ده بیا یې د خپل کور مخې ته غورځولی زه اوس دې ته حیران یم چې د دې ماشوم په مور او پلار به څه تېرېږي د هغوی به څه حال وي د دې ماشوم مور او پلار اوس چا ته ولاړ شي له چا څخه یې نصاف وغواړي زموږ هېواد مشران خو بېغمه ناست دي په سپینو سترګو ورته ګوري یوه ذره درد او احساس یې په زړه کې د خپل ولس لپاره نشته دوی په مجرمانو باندې رحم کوي په قاتلانو باندې رحم کوي په بچهبازانو شرابیانو او زنهکارانو باندې رحم کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایلي وایي په کوم ریاست کې چې په مجرم باندې رحم کېږي په هغه ځای کې په هغه ریاست کې په هغه وطن کې بېګناه خلک ډېر په بېدردۍ سره وژل کېږي لکه دا ماشوم چې تېره ورځ په کندهار ښار کې ووژل شو که زموږ په هېواد کې عدل انصاف وای یا زموږ د هېواد په بې وجدانه بې ضمیره مشرانو کې لږ یوه ذره درد او احساس وای لږ د دوی د ولس په درد او په غم باندې لږ سوځېدلی نو نن به د دې ماشوم سره دا ظلم کېدلو که زموږ د هېواد په مشرانو کې یوه ذره درد او احساس ولای سر له سهاره به یې په کندهار ښار کې اعلان کړی وای چې که مې له هر چا سره په موټر کې هلک ولیدو یا مې په دکان کې هلک ورسره ولیدو یا موږ ته اطلاع چا راکړه چې فلانی سړی له ځانه سره هلک ګرځوي سر یې باید قلم سي لاسونه باید ځین پرې سي پښې باید ځین پرې سي بیا د بل د نرې زوی پیدا سي چې داسې کار وکړي تر 100 کاله پورې به بیا په هغه ځای کې امن او خوشحالي وي داسې ناوړه کارونه به نه کېږي زموږ هېوادوال بیا ژاړي ما سوالونه او دعاګانې کوي یا الله سږ کال وچکالي وه خو موږ د رحمت باران وکړي د رحمت باران بالا څنګه در باندې کوي چې د الله تعالی له مؤمنو بندګانو سره داسې کېږي دومره ظلم ورسره کېږي الله به په موږ د باران سوالونه مه کوئ د الله د رحمت سوالونه مه کوئ الله ته وایي چې یا الله د ډبرو له بارانه مو ساتي د ډبرو له بارانه مو ساتي وایي د اسمان ارادې ښې د خالده د ډبرو له باران څخه ویرېږم یو څو شپې ورځې مخکې که تاسو ته یاد وي اصولي د کندهار د خلکو د دغو خلکو په اړه د ټول کندهار نه چې نو یاد کړی د دې بعضې بچهبازانو لوتیانو شرابیانو په اړه باندې په پارلمان کې یو څو خبرې وکړې ټول خلک راپورسوي وایي اصولي د کندهار د ولس بېعزتي وکړه اصولي هغه خلک د کندهار غیرتي او دینداره ولس نه یاد کړی زه په خپله وایم چې د کندهار تر ولس غیرتي او دینداره خلک نشته دي په هېواد کې خو په 100% کې 5% خلک یې چې بچهبازان لوتیان او شرابیان دي دا اوس هم دلته ویډیوګانې له ما سره شته ما به په دې پیغام کې نشر کړی وای خو زه شرمېږم زما وجدان او ضمیر اجازه نه راکوي چې هر ځای په کندهار کې اوس هم بانډارونه کېږي واړه 10 کلن 15 کلن ماشومان ورته ګډېږي ډانسونه کوي ناچونه کوي او دوی د پیسو بارانونه پرې کوي ته خپل خدای ملګرو تاسو ته وایم تاسو نه دي لیدلې دا ویډیوګانې په هغه باندې والله په بله که زما واک او اختیار وای سر له سهاره په کندهار کې اعلان کولو چې هر سړی داسې کار کوي هلک له ځانه سره ګرځوي په موټر کې یا پرې خبر شوم چې دا نفر داسې کار کوي والله سر به مې قلم کولو پښې او لاسونه به مې پرې کولو بیا